سلامونه حونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. ډېر پخوا څخه دا یو خبره را پیدا سوې ده چې کله هم اختر راځي الله تعالی د غریبو خلکو دپاره هم رزق برابروي او د اختر په ورځ کې ټوله شتمن دي، ټوله سرمایه‌داره دي، ټوله خوشحاله دي او ټولو جیبونه ډک دي. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې دا یو علمي موضوع ده که نه دا هم دغه د ملا صاحبانو خبرې دي چې دا یو هیلایي نصرت ده، یو هیلایي وحی ده چې یوازې د اختر په ورځ کې راځي، په نور ورځ کې هیڅ نه راځي. ځو پر موضوع باندې خبرې کوو او دغه موضوع چې ده دا ډېره مهمه ده تر څو تاسو په اقتصادي څرخې باندې پوه سئ او د اقتصادي حرکت باندې تاسو پوه سئ چې ولې د اختر ورځ کې خلک سرمایه‌داره دي او نور ورځ کې خلک د ماښام ډوډۍ هم نه لري. تر اضافي خبرې تېرېږو، ځو پر موضوع باندې خبرې کوو. مخکې له دې چې زه د افغانستان په سیستم باندې خبرې وکړم، زه باید یو ځل ولاړ شم د اروپا او امریکا او غربي هیوادو پر اقتصادي سیستم باندې خبرې وکړم او کوم ځوانان چې په اروپا او په دې هیوادو کې دي دوی هم په دې باندې معلومات لري او دوی هم خپل کمنټونه به تاسو ته ولیکي او تاسو به هم انشاءالله چې پوه سئ. په حاصل کې که تاسو دا یو حلقه جوړ کړو، دې ته موږ اقتصادي څرخ وایو. اقتصادي څرخ وایو. د اقتصادي څرخ څه دی؟ اقتصادي څرخ دا دی چې دلته مثلا وچې میوې والا خرڅول، دلته مثلا خیاط دی، دلته مثلا ډاکټر دی، دلته مثلا نجار دی، دلته کمپیوټر کار دی، دلته باسکل ساز دی، دلته سایکل والا دی، دلته د موټر مستری دی، دلته مثلا نانوای دی، دلته مثلا کارخانه والا دی، دلته مثلا موټروان دی، دلته مثلا ټکسیوان دی، دلته چې راسي د کراچي والا دی، دلته کراسي بزګر دی، دلته کراسي غواو فارم لري، دلته کراسي د مستو کاروبار دا سړی کوي، دلته کراسي د دوا کاروبار کوي، دلته کراسي همدا ډول چې وګورې د روانې سبزي وچ میوه د سبزي او د شان سابه خرڅوي. دا ټول چې موږ وګورو دا ټول هغه کسان دي چې د یو هیواد په روان حالت کې روزانه په روانو چارو کې دوی ټول داخل کسان دي. که هغه یاد کو ډاکټر یاد کو، ډاکټر ته ډېر خلک ځي ورځي، که وچې میوه سبزي و دا هر څه یاد کو، دا روزانه د خلکو په کار دی او دا د یو هیواد اقتصادي څرخه جوړوي. ښه، اقتصادي څرخه چې جوړوي د مثال په ډول باندې دلته احمد د سبزیو کاروبار کوي. احمد نن په خپل په دکان کې 100 افغانۍ پیدا کړي دي. 100 افغانۍ چې پیدا کړي، 100 افغانۍ د 100 افغانۍ کې دوی څه کوي؟ 100 افغانۍ کور ته چې ولاړې وایي چې یاره فلانکی مریض دی، ښه ولاړ شه ډاکټر ته ولاړ شه. د مثال په ډول باندې 10 افغانۍ ته ډاکټر ته ورکړه. دا چې بیا ډاکټر ته ولاړې، ښه نن موږ دپاره میلمانه راځي کور کې، وایي تاسو باید ولاړ شئ 10 افغانۍ څخه وچه میوه واخلئ. دا 10 افغانۍ وچه میوه سوه. بیا بله ورځ کې بل کس راځي وایي چې یاره نن شپې دپاره ډوډۍ پکاره ده، 10 افغانۍ واخله د نانوای ته ورکړه. بیا بل کس راځي چې نن شپې دپاره کټو پکار دی، دا ولاړ شه د قصابه څخه ته 10 افغانۍ غوښه راوړه. او همدا ډول که راسي بیا دغه هر داسې چې وګورو دا کومې پیسې چې د احمد څخه د 100 روپۍ پیدا سوي دي دا په روانو چارو باندې مصرفېږي. اوس خبره څه ده؟ خبره دا ده چې احمد دلته ګوري چې کوم برخو څخه باید زه پیسې وشکوم. احمد وایي زه وچه میوه مه مصرفوه، وچه میوه مه مصرفوه، میلمه چې راغی خالي چای ورته ورڅکه. ډاکټر ته چې ځي وایي ډاکټر ته مه ځه، ډاکټر هغه فیس چې دی هغه ولاړ شه مستقیمه ګولۍ واخله، که جوړېږي جوړ چې که مړ کېږي په بلا چې مړ کېږي. نو احمد چې دی احمد د دې 100 روپیو څخه 50 روپۍ دی پس اندازهي او 50 روپۍ نورې خپل په روانو چارو کې مصرفوي. دا چې 50 روپۍ دلته پټې کړي، یعنې د افغانستان 50% پیسې په ټپه ودرېدلې. دا پیسې چې کله هم ما په جیب کې راځي او زه خپل په جیب کې پټ ساتم، بل چا ته نه ورکوم، خو ودرېدې دلته. چې دلته دا پیسې ودرېدلې نو دا و چې اقتصاد ودرېد، یعنې د اقتصادي څرخې څخه 50 روپۍ ووتلې او دغه 50 روپۍ چې دی دا پر ټولو په دغه ټولو سیستم باندې فشار راوړي، یعنې د ټولو ژوند مشکل سازه کوي. اوس غربي هیوادونه څه کوي؟ غربي هیوادونو داسې سیستم جوړ کړی دی چې د برق بل دی، د برق بل یو، د اوبو بل بل، د ګاز بل بل، د انټرنیټ بل بل، او همدا ډول راسي د مکتبونو فیس بل، د وړکتونو فیس بل. دا ټول فیسونه او بلونه جوړ کړي دي چې کله هم یو کس خپل په داسې کې راسي او د کورو پورونه چې دي، د کورو مارګیجونه چې دي، مثلا قرضې چې دي، دا ټوله
یعنی چې دغه نن چې د پیسې د ده اکاونټ ته رالې دا $1000 د ده اکاونټ ته رالې دا تر ماښامه پورې دا ټول بانک برته ځینې اخلي دا ټول ځینې برته اخلي که دې ته پاتې سي یو $100 یا $200 ده ته پاتې کېږي نور دغه ټول چې دا پیسې برته ځینې بانک اخلي بانک یې ولې په دې باندې اخلي بانک یې فقط دا پیسې د ده اکاونټ ته ورکړي چې د ده زړه ښه سي او چې زړه یې ښه سو برته پیسې ځینې واخله دا سیاسي اقتصادي معقوله ده وایي د غریب جیب ته پیسې واچوه خو برته ځینې راوباسه د غریب په جیب کې پیسې مه پرېږده چې هلته غریب یې پټ کړي چې ووایي چې یاره دا زما د راتلونکي دپاره د روز الاباده دپاره زما د یو بدې ورځې دپاره د دغې بدې ورځې دپاره د غریب په جیب کې شی مه پرېږده ځکه چې غریب نه تجارت کوي نه کار کوي او دا پیسې هلته بندې ساتي ښه دا حالت ولې په اختر کې فرق کوي ولې په اختر کې ټول شتمن کېږي ولې په اختر کې حالت ښه کېږي دا چې ډېر ملایان وایي چې دا یو الهي نصرت دی دا ګوره دا د اقتصادي څرخې ته هغه بندې پیسې په حرکت بېږي که موږ هماغه 12 میلیارده افغانۍ چې موږ په کال کې موږ لرو په هر میاشت کې 1 میلیارد افغانۍ موږ باید په خپل روان حالت کې موږ ولرو نو دغه 1 میلیارد افغانۍ کې موږ یو میاشت باندې په صحیح ډول باندې وچلو زموږ ډېر خلکو ته د کار زمینه برابرې شي د مثال په ډول باندې که دلته د احمد د 50 روپۍ چې هلته د 100 افغانیو څخه پټ کړي دي په کور کې که دغه برته د احمد واچي برته په اقتصادي څرخي کې راوړي دلته 15 نفره نور برته په کار لوېږي دلته 2 نفره نور په لوېږي دا یوازې احمد نه دی محمود هم دی کلیوال هم دی فلانی او فلانی هم دی هر یو کوشش کوي چې د همدغه اقتصادي څرخي څخه پیسې واخلي او په کور کې پټ کړي او چې کله هم ته په کور کې پټوي دلته اقتصادي حالت په ټپه درېږي ښه د دغه اقتصادي حالت چې هر ځل یوه معامله کېږي په دغه معاملې کې ګټې څه دي د مثال په ډول باندې چې کله هم ته بازار ته ځي یو جنس اخلي هغه که راسو غوړي یاد کړو دا یو غوړي او یو بوتل اخلي زه پر دې باندې ورکوم 500 افغانۍ 500 افغانۍ چې مې دته ورکړې د بوتل په خاطر باندې دا معاملې کې ودودن د دولت چې 10% مالیات راځي په دې کې دولت 100 افغانۍ دولت ته ځي یعنې 400 افغانۍ چې دي دا به تجارت ته ولاړ شي خو 100 افغانۍ دولت ته اخلي یعنې دولت په هر معاملې کې چې پیسې تبادله سي دولت شتمن کېږي چې کله دولت شتمن سو دولت پروژې جوړوي چې کله پروژې جوړې کړي خلک په کار لوېږي نو د همدې عمله دی چې احمد ته هم وایم محمود ته هم وایم پیسې پټ مه کوه پیسې مه پټوه چې پیسې دې پټې کړې اقتصادي څرخه دې په ټپه ودروه چې اقتصادي څرخه په ټپه ودروه دولت پیسې نسي ټولولی چې دولت پیسې ټولې نه کړې پروژې نسي جوړولی چې پروژې رانغلې د خلکو ژوند نسي بهتره کېدلی نو د همدې عمله وایم چې دولت باید داسې چارې جوړې کړي چې دا نن شپه چې د احمد غریب بیچاره څخه چې دا 100 افغانۍ نن جیب ته ولاړې دا 100 افغانۍ چې سبا دی د کور راوځي دا 100 افغانۍ باید پرته د احمد د جیبه راوباسي او پر نور خلکو باندې توزیع کړي تر څو د اقتصادي حالت په حرکت باندې راسي که همدغه ډول باندې احمد نن ورځ 50 روپۍ پټ کړي دي بل ورځ 80 روپۍ پټ کړي دي بل ورځ کې 100 روپۍ هېڅ نه مصرفوي په شپه په اوبه تېرېږي دا د افغانستان ټول اقتصاد په ټپه دري موږ باید اقتصادي څرخه په دوامداره ډول باندې په څرخ واچوو نن دا پیسې زما څخه دي سبا ستا څخه وسي سبا ستا څخه وسي یعنې هره معامله چې کېږي هره معامله دا نن زه ولاړم یو ژاوله مې واخیستله په همدغه ژاوله کې دولت 100% پکښې کې مالیات مستقیم او غیر مستقیم چې د دې مالیات چې دي تر 100% یعنې که دغه یو ژاوله زه اخلم 100% زما د دغه پیسو څخه دولت ته ځي او دولت چې ولاړې دولت شتمن کېږي شتمن چې څو دولت پروژې جوړوي دولت خپل بنسټونه جوړوي چې بنسټونه جوړ شوه دا دی چې یو ورځ به وویني چې زموږ ټول سیستم ډیجیټلي کېږي زموږ پیسې به ډیجیټلي سي زموږ ټول انکشافي برخې به قوي سي نو دا دی چې دولت جوړېږي یعنی که موږ یوازې د اختر ورځې یاد کړو اختر ورځې همدغه دی چې هغه پټې پیسې په څرخې باندې راځي چې دغه څرخې ته راواوړېدل اقتصادي حالت حرکت پیدا کوي او دغه اقتصادي حرکت چې که موږ دغسې دوامداره همدغسې موږ ولاړ شو مصرف وکړو په دې ډول باندې هېڅوک نه غریبېږي ټولو ته د کار زمینه برابرېږي ټولو ته ژوند برابرېږي ټولو ته یو
یو څه د ماښام ډوډۍ پیدا کېږي. خو زموږ لویه بدبختي همدغه ده چې موږ د اقتصادي څرخۍ څخه پیسې شکوو. موږ د هر یو چې دی ژر کوه چې پیسې پیدا سو هغه پټې کړه د بدې ورځ دپاره. خو بده ورځ د همدغه ده چې موږ خپله بده ورځ په ځان جوړوو. که موږ دا پیسې بیرته هیله کړو د اقتصادي څرخۍ ته، موږ داسې حالت په ځان باندې په هېڅ وخت باندې نه راوړو. نو دا د نن ورځې دا موضوع چې ده دا اقتصادي موضوع دا ډېره مهم موضوع ده. هیله مند یم چې هر ځوان په دې باندې هر کورنۍ هر افغان دا موضوع درک کړي او دغه د اقتصادي څرخۍ څخه د اقتصادي څرخۍ حرکت په مقابل کې خنډ جوړ نه سي. دا د نن ورځې موضوع. هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ. او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ. او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.